څوک اکثر د لر او بر یو افغان ناره وهلې کېږي او د هغې نه داسې تاثر اخیستل کېږي چې پښتون تحفظ مومنټ چې دی دا د پاکستان او د افغانستان د پښتنو د یو کېدو لپاره یو تحریک دی. دا خو موږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتون نه دا ناره وهو. داسې نوې ناره خو نه ده چې مثال یا پی ټي ایم اوس راوړه یا مخکې چا والې نه وه. دا ناره خو موږ کله نه ما خپل سیاسي شعور د چې کوم سیاسي سترګې سیاسي مزل دی دا شروع کړي دي. دا هغه ورځ نه دا ناره خو زه وخمه. مطلب دا نه دی چې مثال زه یو ځان له ریاست غواړم یا مونږ خو دا غواړو چې افغان که د پولې اخوا دی او که د دې خوا دی یو افغان دی. د دې دا څوک نشي مطلب بیلولی. دلته ما یو ټویټ کړی و هغې نه یو ډېر غټ غوبل جوړ کړی و. اوس حقیقت دا دی چې زه افغان یم. دا پاکستان چې نه و هم زه افغان وم. زه د هندوستان حصه وم. هندوستان چې نه و زه په هغه ټایم کې زه د افغانستان حصه وم. تاریخ ته زه ورپسې که نه لکه دلته مختلف اډونچر سوي دي. دا خطه د دې خطې جغرافیه بدله شوې ده. په څه وخت کې رنجیت سنګ هم دې پورې راغلی دی. د هغې نه مخکې مطلب یو بل دغه بله نقشه وه د دې جغرافیې. نو جغرافیه خو بدلیږي او سبا به زه د برطانیې سټیزن شم نو زه به افغان نه یم. افغانیت خو زما څوک نشي ختمولی. د ریاست وجود زما افغانیت نشي ختمولی. د یو قوم هم نشي. دا اوس موږ د یو افغان خبره کوو هغه ځکه کوو چې زما د افغان قوم ښه مستقبل او ښه ورځ زمونږ په افغان قوم باندې به په یو وخت راځي. داسې نشي کېدی چې هلته زما په افغان رور جنګ سره مخامخ یو دلته زه د امن ژوند تېرومه. دا بدامني خو دلته د 40 کالو نه ده. زما په خیال دا د ریاست چې کوم د افغان پالیسي ده یا سټریټیجیک پالیسي ده د هغې سره تړلې دي.